زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم دوزخ وپیژنئ. علامه ذهبي رحمه الله په خپل کتاب الکبائر کې یو حدیث لیکلی او ډیر په تفصیل سره هغه حدیث بیان کړی دی. هغه فرمایي چې یوه ورځ فاطمة زهرا رضی الله عنها او حضرت علی کرم الله وجهه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملاقات لپاره حاضر شول. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته راغلل، ګوري چې نبی علیه الصلاة وسلام ډیر په جوش سره جاړي، این تر دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه ګیره د رسول الله په اوښکو باندې لمده شوي. فاطمة زهرا رضی الله عنها همدارنګه حضرت علی کرم الله وجهه چې کله دا حالت ولیدل دواړه سخت حیران شول. پوښتنه یې وکړه چې د الله محبوبه تاسو ولې جاړئ او کوم شی تاسو جړوي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب ورکړ چې ای فاطمې، کله چې زه د معراج په شپه حضرت جبرائیل علیه الصلاة وسلام سره ګرځېدلم نو هلته مې په دوزخ کې څه ښځې په سخت عذاب باندې ولیدلې، نو ماته د خپل د امت ښځې رایادې شوې، نو ځکه د هغو له غمه زه اوس جاړم. فاطمة زهرا همدارنګه حضرت علی کرم الله وجهه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله، تاسو هغه ښځې په کوم حالت کې ولیدلې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویلې ای فاطمې، ما لومړی ښځه داسې ولیده چې په جهنم کې دننه په ویښتانو باندې راځړیږي، بدن یې سوځي او ماغزه یې د کټوې په شان باندې ایښیږي. فاطمة زهرا پوښتنه وکړه چې د الله رسوله دې ښځو ته ولې داسې سزا او داسې عذاب ورکول کېده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځواب کې ورته ویل دا هغه ښځه وه چې ویښتان یې کمول، بې پردې او لوڅ سر به ګرځېدله. نو نن ورځ دلته د الله رب العزت په دې سخت عذاب کې ګرفتاره ده. نو راشئ قدرمنو اوریدونکو، زما خویندو، د خپل ژوند ته وګورئ چې ستاسو ژوند څنګه تیریږي. آیا موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا منلې ده که رسول الله وینا موږ په پښو لاندې کړې؟ یا د دنیا په محدود ژوند باندې موږ دوکه شوي یاستو؟ کله ویښته د خپل هلکانو غوندې جوړ که، کله ټکری مو په سره وه، او که په سره وي هغه هم ډېر نازکه چې د هغه ویښته ترې ښکاري. الله ته به ورځې، الله به درنه پوښتنه کوي کومه ښځه چې رسول الله په دې عذاب باندې لیدلې، ته به هم په دغه عذاب باندې ګرفتاره یې. نه خورې داسې مه کوه، د خپل لنډ ژوند لپاره د خپل آخرت مه تباه کوه. د الله اوامرو د رسول الله احکامو ته غاړه کېږده تر څو چې هلته الله رب العزت تا ته د عزت او د زینت ژوند در نصیب کړي. دویمه ښځه، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دویمه ښځه مې ولیدله چې هغه په ژبه باندې زړېدله او الله رب العزت هغې ته عذاب ورکو. فاطمة زهرا رضی الله عنها او حضرت علی کرم الله وجهه رسول الله نه پوښتنه کوي چې یا رسول الله دا کومه ښځه وه؟ رسول الله ورته ځواب ورکوي دا هغه ښځه وه چې دې به د خاوند په مخه کې شوخي کوله، د خاوند خبره به یې نه منله، خاوند به چې څه ورته ویل دې به فورا جواب ورکوه، پټه خوله به کله هم نه پاتې کېدله. دا خو لا پرېږده، ځینې خویندې داسې شته چې هغه د خپل خاوند ته شکنځل کوي، د خپل خاوند په بدو نومونو باندې یادوي، الله به ستا نه پوښتنه نه کوي. نو زموږ ورونه دې هم د خپلو ښځو حقوق وپېژني چې ښځې پرې څه حقوق لري، زموږ خویندې دې هم د خپلو خاوندانو حقوق وپېژني چې خاوند پرې څه حقوق لري، او د متقابلو حقوقو په عملي کولو کې د خپل ژوند په مینه او په محبت کې تیر کړي. خو متاسفانه چې زموږ ورونو د خپل خویندو حقوق نه دي پیژندلي، او همدارنګه زموږ خویندو د خپل خاوندانو حقوق تر اوسه نه دي پیژندلي، چې کله خبر ورته وشي نو خاوند ته فورا ځواب ورکوي، هغه به په بدو نومونو یادوي او حتی هغه ته به په مجلس کې یا د هغه تر شا ښکنځل کوي. نو رسول الله فرمایي چې ما داسې ښځه هم ولیدله چې هغه په جهنم کې د ژبې نه او الله رب العزت هغه ته سخت عذاب ورکوه. دا هغه ښځه وه چې د خپل خاوند سره به یې ژبه کوله او فورا به یې هغې ته ځواب ویل. نه راشئ په دنیا کې د مینې د محبت ژوند تیر کړئ، د الله او د الله د رسول د کلام په رڼا کې ژوند تیر کړئ. دا نه چې په دنیا کې بد رد یا خپل خاوند ته ووایو، یا یې مور و پلار ته ووایو، یا خپل اولادونو ته ووایو، او په آخرت کې د الله رب العزت په عذاب کې ګرفتاره یو. الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. دریمه ښځه، بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فاطمة زهرا او حضرت علی کرم الله وجهه ته وفرمایل دریمه ښځه مې ولیدله چې هغه په خپلو سینو باندې په جهنم کې راځړېدله او د جهنم اور د هغې نه راچاپېره و او هغه یې سوځوله. حضرت علی
او فاطمه زهرا د رسول الله نه پوښتنه کوي یا رسول الله دا کومه ښځه وه او د دې کوم عمل و چې الله رب العزت په دې سخت عذاب کې دا ګرفتاره کړې وه او دې ته یې دا عذاب ورکوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دا هغه بد اخلاقه ښځه وه چې دې به د پردیو نه پرده نه کوله او په فساد او په بد اخلاقي باندې به اخته وه، نو هلته د دنیا ژوند دې لذت ګڼلی و، د دنیا ژوند دې ژوند ګڼلی و، د دنیا ژوند دې عزت ګڼلی و، آخرت دې هیر و، نو دلته به الله رب العزت دې ته دغسې عذاب ورکوي او تل تر تله به د الله په دې عذاب کې ګرفتاره وي. که مسلمانه هغه به د هغه بدو عملونو عذاب څکي، الله به جنت ته بیا بیایي. او که چا بد کارونه کړي په دنیا کې توبه وباسي، په اخلاص و صداقت سره الله ته رجوع کړي، هیله ده چې الله رب العزت دا ګناهونه ورته معاف کړي او الله رب العزت پې پرده واچوي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بله ښځه مې ولیدله چې پښې یې پر سینه تړل شوي وي او لاسونه یې په سر تړل شوي ول او په جهنم کې پرته وه او د الله رب العزت عذابونه یې څکل. فاطمه زهرا او حضرت علی کرم الله وجهه د رسول الله نه پوښتنه کوي چې یا رسول الله دا څوک وه؟ رسول الله ورته وویلې دا هغه ښځه وه چې د ناپاکي خیال یې نه ساته، یعنې د نجاست او د پلیتي نه به یې ځان نه بچ کوه، نه به د خپل جامو خیال ساته چې زما جامې پاکې دي او کنه دي، بې نمازه دي کنه دي، په هغو پلیتو جامو به دا مانځه ته درېدله او مونځ به یې کوه. نو نن ورځ الله رب العزت دې ته دا سخت عذاب ورکوي. زمونږ خویندې دي د مانځه لپاره ځان ته مخصوصې او ځانګړې جامې ولري، ځکه چې تل لپاره دوی ماشومان ساتي، یا د ماشومانو لاسونه پلیت وي، یا د هغو پښې پلیتې وي، یا تل لپاره هغوی پلیتي کوي او دوی د خپل جامې ته بچ نه ساتي، بیا په هغه جامو باندې الله ته درېږي مونځ کوي. یو د شرایطو د مانځه نه دا ده چې ستا جامه به پاکه وي، چې جامه دې پاکه نه وي نو الله به ستا مونځ څنګه قبول کړي؟ بهتره دا ده خویندو چې د مانځه لپاره ځانګړې او پاکې جامې ولرئ چې کله مونځ کوئ هغه راښکته کړئ، وایې غوندئ که بیرته وباسئ کولی شئ. پنځمه ښځه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل بله ښځه مې ولیدله چې مخې د خنزیر په شان و او نور بدن یې د خره په ډول و. حضرت علی او فاطمه زهرا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کوي چې یا رسول الله دا څوک وه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي دا هغه ښځه وه چې دې د غیبت عادت درلوده، تل لپاره به یې د خلکو عیبونه لټول، غیبت او تهمت به یې کوه، نو نن ورځ د الله رب العزت په دې سخت عذاب کې دا ګرفتاره ده. زموږ د خویندو مجلسونه ټول د غیبت مجلسونه جوړ شوي دي، د الله ذکر د الله یاد زموږ نه هیر دی. نه خویندو د غیبت مجلسونه پرېږدئ، د خپل مجلسونه د الله په یاد باندې تازه کړئ، د خپل مجلسونه د الله په ذکر باندې تازه کړئ او د خپل مجلسونه د قرآن د وعظ و نصیحت په اورېدلو باندې تازه کړئ. او که په تاسو کې څوک پوهي کولی شي چې یو بل ته نصیحت وکړئ. څوک چې هر څه کوي تاسو د هغه لپاره د الله رب العزت نه د هدایت غوښتنه وکړئ چې الله ورته هدایت وکړي، دا نه چې په هر مجلسونو کې تاسو د یو بل غیبت کوئ. دا سخته سزا ده چې الله رب العزت یې داسې خویندو ته ورکوي. شپږمه ښځه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل شپږمه ښځه مې ولیدله چې رنګ یې د سپي په ډول و، د هغه په خولې باندې اور ننوته او د مقعد نه یې وته او د جهنم سکروټې به د هغه په خولې ننوتلې او ملکو لاس کې به د اور کروزونه ول، دا ښځه به یې پې وهله او هغې ښځې به د سپي په شان باندې آوازونه کول. حضرت علی کرم الله وجهه همدارنګه فاطمه زهرا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کوي چې یا رسول الله دا څوک ول؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جواب ورکړه دا حسد کوونکې ښځه وه چې تل به یې په خپل ژوند په کینه او په حسد کې تېروه او په نورو به احسان کوه. واقعا هغه زموږ خویندې چې د خپل ژوند ټول په کینه او په حسد کې تیر کړي او په نورو باندې احسان کوي او بې توبې مړه شي، الله به دا عذاب ورکوي، پرېږدي به یې نه. ځکه کینه او حسد داسې شی دی چې په هغه باندې انسان د خپل د زړه وینې خوري او د کینې او د حسد نه د کورنیو ترمنځ د قومونو ترمنځ لویې دښمني پیدا شوي چې هغو انجام او نتیجه آخر قتل دی. نه د الله په ورکړه باندې راضي اوسئ، هر چاته چې هر څه الله ورکړي په هغه باندې راضي اوسئ، ځان لپاره او د هغو لپاره د الله رب العزت نه د خیر غوښتنه مه کوئ، کینه او حسد پرېږدئ. حتی په ځینې کورنیو کې داسې خویندې هم شته چې ځینو سره کینه او حسد وي، نو د کینې او د حسد د وجې نه حتی یو د بل په بدنامي باندې هم خفه کیږي نه، کوشش کوي چې د یو د بل عیبونه افشا کړي او یوه ښځه او بله ښځه بدنامه کړي. دا څومره سخته ګناه ده.
نه خویندو راشئ د الله کلام ولولئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک احادیث واورئ ځان نه مسلمانه ښځه جوړه کړئ چې یو مسلمانه ښځه په اسلامي ټولنه کې په اسلامي کورنۍ کې څنګه ژوند وکړي د هغې اخلاق څنګه وي د هغې رویه د خپل پلار سره مور سره خاوند سره څنګه وي د هغې لباس او جامه څنګه وي نن ورځ ایښته قیچي کوئ او وریځې اړوئ جامې ته هم کتل کیږي نه چې دا جامه څنګه جامه ده الله ته به نه ورځي الله به دې په خپل حضور کې نه دروي الله به درنه پوښتنه نه کوي راشه خورې د فاطمة زهرا سیرت مطالعه کړه د عایشې صدیقې سیرت مطالعه کړه د نورو صحابیاتو سیرت مطالعه کړه چې هغو څنګه ژوند تیر کړی د هغو جامه څنګه وه د هغو اخلاق او د هغو دیانت څنګه وه نن ورځ د ستا جامه څنګه ده اخلاق دې څنګه دی او ستا کردار و عمل څنګه دی الله ته به ورځې الله به درنه پوښتنه کوي الله نه خلاصون نه لري نه خویندو د دنیا لنډ ژوند او محدود ژوند باندې مه دوکه کیږئ الله ته متوجه شئ هغه د ابدي ژوند ځان لپاره ښایسته کړئ چې هلته بیا نه مرګ شته نه درد شته او نه افسوس شته د الله رب العزت نه ځان ته او تاسو ته او ټولو مسلمانانو خویندو ته د نیکو اعمالو توفیق غواړم بدبخته څوک دی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل بدبخته انسان هغه دی چې هغه به جهنم ته ننوځي رسول الله نه پوښتنه شو یا رسول الله هغه بدبخته چې جهنم ته ننوځي دا بدبخته څوک دی رسول الله ورته وفرمیل بدبخته هر څوک دی چې د الله رب العزت د خوشحاله کولو او رضا لپاره د هغه اطاعت ونه که بلکې د الله اطاعت یې پرېښوده او د الله رب العزت نافرماني یې شروع کړه نه ځان نه به بدبخته نه جوړو ځان نه نیکبخته جوړ کړو او موږ هله نیکبخته ګرځو چې د الله رب العزت اوامرو او د الله رب العزت احکامو ته غاړه کیږدو دې ته متوجه شو چې د الله کلام موږ ته څه پیغام لري د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث او ارشادات موږ ته څه پیغام لري دا نه چې ځان نه بدبخته جوړ کړو چې د خلکو رضا لپاره الله ناراضه کړو نه ټول خلک خفه کړي الله د ځان نه راضي کړئ کنې حساب او کتاب موږ پسې را روان دی لکن زمونږ ټول ژوند په غفلت کې تیریږي کله هم دې ته متوجه نه شو چې الله رب العزت موږ څه لپاره پیدا کړي یو ولې دې دنیا ته رالیږلي یو او الله به خپل حضور کې دروي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما رأیت مثل الجنة نام طالبها وما رأیت مثل النار نام حاربها او کما قال علیه الصلاة والسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما د جنت په شان ښه شی نه دی لیدلی چې غوښتونکی یې ویده وي او ما د دوزخ په شان باندې بد شی نه دی لیدلی چې له هغه څخه تېښته کوونکی دې ویده وي یعنې د جنت نه ښایسته ځای بل نشته نو څوک چې طالب د جنت دی هغه دې نه ویده کیږي هغه دې د الله رب العزت په طاعت او په عبادت باندې ځان مصروف کړي هغه دې د غفلت ژوند نه تیروي او همدارنګه څوک چې د جهنم نه ځان ساتي باید د الله اوامرو او د الله رب العزت احکامو ته غاړه کیږدي تر څو چې الله د دې نه راضي شي او الله یې د جهنم نه وساتي الله رب العزت چې موږ په دې دنیا کې پیدا کړي یو الله رب العزت موږ په ډېر لوی امتحان او په لویه ازموینه کې اچولی یو دنیا ته زموږ راتګ زموږ په خوښه نه دی همدارنګه د دنیا نه تګ چې بیرته موږ د دنیا نه ځو دا هم زموږ په خوښه نه دی حالات واقعات پر موږ داسې ناڅاپي بریدونه کوي چې له هغو څخه نه کم غریب خوندي پاتې کیدی شي او نه هم کم مالدار او سرمایهدار بلکې حالات او واقعات لپاره په موږ بریدونه کوي الله ته به درېږو الله به زموږ نه پوښتنه کوي که په مال سره خلکو خوښي او خوشحالي اخیستلی شوی نو د مالدارانو په کورونو کې به د سره غم نه وی موجود او هلته به د ماتم چیغې نه اورېدل کېدلی بلکې تل لپاره به د هغوی په کورنۍ کې ډاډ او اطمینان وی خو کله هم داسې نشي کېدلی د هر څه د الله رب العزت په لاس کې دي چې کله چاته خوشحالي ورکوي چې کله چاته غم ورکوي خو نیکبخته انسان به هغه وي چې هغه د خوشحالي او د غم په وخت کې د الله رضا لټوي الله ته ولاړ وي وتلک الایام نداولها بین الناس الله وایي چې دا ورځې زموږ په واک کې دي څنګه چې غواړو هغه ډول د خلکو ترمنځ اړوو را اړوو غم او خوشحالي نه په مال سره ده او نه د چا په واک کې ده الله رب العزت چې وغواړي هغه خندول هم کوي او الله رب العزت چې وغواړي هغه ژړول هم کوي خو بهترینه انسان نیکبخته انسان دا دی چې په هر وخت کې هغه د الله رب العزت د اوامرو تابع وي او تل لپاره دې ته متوجه شي زه به الله ته څنګه جواب ورکوم که دنیا کې ته عزتمن یې دا هم د الله له طرفه وګڼه
که دنیا کې په تا ذلت راځي دا هم د الله له طرفه وګڼه وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الله عزت ورکوي هغه چاته چې خوښی شي او ذلیله کوي هغه څوک چې خوښی شي. همدارنګه الله فرمایي تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. الله پاچایي ورکوي هغه چاته چې خوښه شي او د چا له لاسه یې چې خوښه شي پاچایي وباسي. الله رب العزت چې چاته د عزت اراده وکړي که د دنیا ټول مخلوقات راټول شي چې هغه بې عزته کړي خو څوک یې بې عزته کولی نه شي. اما الله رب العزت که د چا بې عزتي اراده وکړه که ټوله دنیا راټوله شي چې هغه ته عزت ورکړي بیا هغه ته څوک عزت نشي ورکولی. نو که په دنیا کې عزتمن یې په قدرت کې هم الله میروه الله به دې په خپل حضور کې دروي جنت او جهنم ته پسې را روان دی. او که په دنیا کې په ظاهري توګه ته ذلیله کېږې ته سبب او لامل لا ورته وچولې بیا هم الله ته متوجه شه الله ته زاري وکړه د الله رب العزت اوامرو او احکامو ته غاړه کېږده. نه په خپل مال باندې دوکه شه او نه په خپل ځواني باندې دوکه شه او نه په خپل قدرت باندې دوکه شه. په نجران کې یو ځوان ولاړ و چې ډېر ښایسته بدن یې و او ډېره اوچته تنه یې وه. بل سړي ورته ډېر په حیراني سره وکتل. هغه ځوان ورته وویلې چې بابا ولې راته داسې حیران ګورې؟ هغه ورته ویلې زه ستا ځواني ته حیران یم چې الله رب العزت تا ته څومره ښایسته ځواني درکړې څومره ښایسته صورت درکړی. هغه ځوان ورته وویلې چې زما ځواني ته خو الله رب العزت هم حیران دی زما ښایست ته خو الله حیران دی. ده لا دا خبره کوله چې د ټولو خلکو په مخه کې د دې تنه کمېدله چې تنه یې څومره اوچته وه هغه یو لیشت ته راغی. الله رب العزت ونه وژنه بلکې هغه الله رب العزت ژوندی خوشې که چې د خلکو لپاره عبرت وګرځي. انکم لتکفرون بالذي خلق الارض في یومین وتجعلون له اندادا. تاسو په هغه ذات باندې کافرېږئ چې هغه ځمکه په 2 ورځو کې پیدا کړې ده او تاسو د هغه لپاره شریکان جوړوئ. نو که په دنیا کې الله قدرت درکړی ده هم ابتلا او آزمایش دی. که په دنیا کې الله ښایسته ځواني درکړې ده هم په دنیا کې ابتلا او آزمایش دی. په هر وخت کې الله ته متوجه اوسه الله ته زاري کوه. ځوان په شان د مصعب ابن عمیر غوندې ځوان وي. سیرت کتابونه لیکي مخکې د دې نه چې هغه د اسلام په مقدس دین باندې مشرف شي د مکې مکرمې په ځوانانو کې د ټولو نه ښایسته ځوان د ټولو نه نازولی ځوان و چې د ورځې به یې د 200 دینارو جامې اغوستلې. خو چې کله د اسلام په مقدس دین باندې مشرف کیږي مور او پلار یې هغه سخت اړي چې دته اسلام نه واوړه هغه ته ډوډۍ نه ورکوي چې ویې خوري د بدن غوښې تویږي. یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابهو په مجلس کې ناست دی چې مصعب ابن عبیر تیریږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوښکې روانېږي او ژاړي. صحابه کرام پوښتنې کوي چې یا رسول الله ولې دې وژړلې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته د مصعب هغه وختنی سابقه وخت را یاد شو چې دی به څنګه ژوند تېروه او اوس یې په پښو باندې څپلۍ نشته او کومه جامې چې په ځان دي هغه هم شکېدلې دي او مبارک چې کله د الله رب العزت په لاره کې مبارزې ته وچتېږي جهاد کوي چې په شهادت رسیږي څه نشته چې هغه ته کفن کړي ځان نه داسې ځوان جوړ کړ. نن ورځ زموږ د ځوانانو ورونو جامه د ښځو جامه ګرځېدلې په لاس او په غاړه کې دستبندونه اچولي او ځینې خو ویښته د ښځو غوندې تړلي دي. د خویندو جامه د هلکانو جامه ګرځېدلې اخلاق او کردار یې د هلکانو اخلاق او کردار ګرځېدلي. شرم و حیا اصلا پکې نشته. الله ته به ورځئ الله ته درنه پوښتنه کوي. الله ته متوجه شي د الله نه وویرېږئ. د دنیا ژوند ډېر محدود ژوند دی ډېر کم ژوند دی. د دې لږ ژوند دپاره آخري ژوند خپل مه تباه کوئ. الله نه وویرېږئ. الله رب العزت فرمایي ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الله رب العزت وایي په هغه ورځ چې شپېلۍ پوک کړی شي او هغه ټول چې په آسمانونو او ځمکه کې دي هغه به ټول مړه را وغورځېږي پرته له هغوی چې الله رب العزت د هغوی ژوند غواړي. بیا به یوه بله شپېلۍ پوک کړی شي او په ناڅاپي ډول به ټول را پاڅېږي او ګوري به چې کله الله رب العزت اسرافیل علیه الصلاة والسلام ته په شپېلۍ کې د پوکولو امر وکړي نو چې اسرافیل علیه الصلاة والسلام په شپېلۍ کې پوکی وکړي هغه مخلوقات چې په آسمانونو کې دي او هغه مخلوقات چې په ځمکو کې پراته دي هغه به ټول مړه را وغورځېږي.
مګر د هغه چا ژوند چې الله غوښتی وي. په تیریدلو د وخت سره چې کله الله رب العزت اسرافیل علیه السلام ته بیا امر وکړي چې ته په شپېلۍ کې بیا پوکی وکړه، ټول به راپاڅېږي او ګوري به چې د حشر په میدان کې ولاړ دي، الله به دوی سره حساب کوي. همدارنګه حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي. دا حدیث ده چې بخاري او مسلم دواړو روایت کړی. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما بین نفقتین 40 قال 40 یوما قال ابیت قال 40 شهرا قال ابیت قال 40 سنه قال ابیت قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا ما يبلى إلا عزما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة متفق عليه. حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه فرمایی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په سور یعنی شپېلۍ کې د دوو پوکو ترمنځ به فاصله 40 وي، یعنی د اول پوکي او د دویم پوکي ترمنځ به 40 فاصله وي. مخاطب ترې پوښتنه وکړه چې 40 ورځې ابو هریره ویلې چې زه نشم کولی چې ووایم. هغه پوښتنه وکړه چې 40 میاشتې دي، هغه ویلې نشم کولی چې ووایم. هغه پوښتنه وکړه چې 40 کلونه، هغه ویلې زه نه پوهیږم. د دې نه پس به الله رب العزت د آسمان څخه اوبه رانازلې کړي او انسانان به د شینکیو بوټو په شان له ځمخې څخه راوټوکیږي او راپیدا به شي. د انسان ټول وجود به خاورې کیږي مګر یو هډوکی او هغه د ملا د تیر آخرنۍ فقره او حلقه ده او له همدې ځای څخه به د انسان پیدایش او خلقت په دوهم ځل د قیامت په ورځ شروع کیږي. یعنی د اولې شپېلۍ او د دویمې شپېلۍ ترمنځ به 40 فاصله وي چې ځینې محدثین فرمایي چې 40 کاله به وي او الله رب العزت به د هغه نه وروسته باران وکړي. لکه څنګه چې په ځمکې باندې باران وشي د هغه نه شنه بوټي راخیږي، نو انسانان به همداسې د ځمکې نه د شنو بوټو په شان راپیدا شي. ټول بدن به ختم وي مګر په ملا کې د آخرنۍ اډوکی به پاتې وي. د دې نه به د انسان پیدایش او خلقت بیا شروع شي، د الله په حضور کې به درېږي او الله به د هغه د ژوند او د هغه د عملونو نه پوښتنه کوي. همدارنګه الله رب العزت په سورت یاسین کې د 51 آیت نه تر 53 آیت پورې فرمایي ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صیحة واحدة فاذا هم جمیع لدینا محضرون. بیا به یوه شپېلۍ پوکړی شي او په ناڅاپي ډول به دوی د خپل رب حضور ته وړاندې کېدو لپاره له خپلو قبرونو څخه راووځي. چې کله دویمه شپېلۍ وشي نو په ناڅاپي ډول به دوی خپل رب حضور ته له خپلو قبرونو څخه راووځي او په وارخطایي سره به ووایي چې دا موږ چا له خپلو قبرونو څخه راپاڅولو. دا همغه شی دی چې رحمان خدای د هغه وعده کړې وه او د پیغمبرانو خبره رښتیا وه. صرف یو قوي آواز به وي او ټول به زموږ په وړاندې حاضر کړی شي. الله وایي چې دا به یو قوي آواز وي او ټول به زموږ په وړاندې حاضر کړی شي. همدارنګه الله رب العزت په صورت ابراهیم په 48 آیت کې فرمایي یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الله رب العزت رسول الله ته وایي دوی له هغې ورځې نه وویروه چې کله ځمکه او آسمانونه بدل او له یو څه نه بل څه جوړ کړی شي. یعنې ځمکه او آسمان به دواړه بدل شي، آسمان به په ځمکې راپرېوځي او ټول به د یو قهار خدای په وړاندې څرګند حاضر شي. همدارنګه الله رب العزت
په صورت زلزله کې د اول آیت نه اتم آیت ته پورې فرمایي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. کله چې ځمکه په خپل ټول قوت سره وخوځول شي او ځمکه خپل دننه ټول پیټي را اوباسي، هغه خزانې چې په ځمکه کې پرتې دي هغه ټولې را اوباسي او د باندې وغورځوي، او انسان به وایي چې په دې ځمکه باندې څه شوي دي. په هغه ورځ به هغه په خپل مخ باندې تیر شوي حالات بیان کړي. هر هغه چا په چې ځمکه باندې فساد، منکرات، فجایع کړي دي، نو ځمکه به هغه ټول حالات بیان کړي او د الله رب العزت په حضور کې به شاهدي ادا کوي. دا ځکه چې ستا رب هغې ته د داسې کولو امر کړی وي، یعنې ځمکې ته الله دا امر کړی دی. په هغه ورځ به خلک په ډیر پراګنده حالت کې ور وګرځي تر څو چې د هغو عملونه هغو ته وښودل شي چې موږ په دنیا کې څه کړي دي. نو بیا چې چا 1000 قدرې نیکي کړي وي هغه به وګوري، او چا چې 1000 قدرې بدي کړي وي هغه به هم وګوري. همدارنګه الله رب العزت په سورة طه کې فرمایي ویسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا. ای رسوله، دوی له تا نه پوښتنه کوي چې په هغه ورځ به دغه غټ غټ غرونه چیرته لاړ شي. ته ورته ووایه چې زما پروردګار به هغه خاورې ایرې کړي، یعنی دا غرونه به الله رب العزت د حشر په ورځ باندې خاورې ایرې کړي، وا به یې لوځوي، او ځمکه به یو داسې هوار ستره میدان جوړ کړي چې په هغه کې به هر څوک له لرې نه ښکاري. همدارنګه الله رب العزت په صورت القارعه کې فرمایي یوم یکون الناس کالفراش المبسوس وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هغه ورځ چې کله خلک د خورو ورو پتنګانو غوندې شي او غرونه د رنګارنګ ډانډس شویو وړیو غوندې شي. یوم یکون الناس کالفراش المبسوس، په هغه ورځ به خلک د خورو ورو پتنګانو غوندې شي. وتکون الجبال کالعهن المنفوش، غرونه به داسې شي لکه څنګه چې ډانډس پنبه او مالوچ وهي او د هغو هغه قطرې پورته کیږي، د هغو لوخړې پورته کیږي، الله به غرونه همداسې کړي. همدارنګه الله رب العزت په صورت واقعه کې فرمایي اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. کله چې کیدونکې واقعه منځته راشي چې قیامت دی، نو هیڅوک به د هغې د واقع کیدو دروغ ګڼونکي نه وي چې دا واقعه دروغ وګڼي. هغه به ښکته کوونکي پورته کوونکي وي. کله چې ځمکه په هغه وخت کې یو دم وخوځول شي او غرونه په داسې شان میده میده کړی شي چې خوره وره دوړه به ترېنه جوړه شي او پورته به شي. همدارنګه الله رب العزت فرمایي فاذا انشقت السماء فکانت وردة کالدهان. نو څه به جوړ شي په هغه وخت کې کله چې آسمان وچ وي او د سرې څرمنې غوندې سور شي. او الله فرمایي یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا. هغه به په هغه ورځ واقع شي چې آسمان په اوړېدو را اوړېدو خوځېږي او غرونه به الوتي الوتي روان شي. د ټول د حشر ورځ ده، د قیامت ورځ ده. الله رب العزت دې دا په موږ باندې اسانه کړي. نور به واورو د یوې دمې نه وروسته. همدارنګه الله رب العزت په صورت قیامت کې د 9 آیت نه تر 10 پورې فرمایي فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ أين المفر. الله رب العزت فرمایي بیا چې کله سترګې نیغې راوخیږي، د خپلو ځایونو نه سترګې راووځي او سپوږمۍ بې نوره شي
او لمر او سپوږمۍ دواړه یو ځای شي، په هغه وخت کې به همدغه انسان ووایي چې چیرته وتښتم، د تیښتې لاره او د تیښتې ځای چیرته دی، خو چیرته هم تښتېدلی نشي. بیا هم الله رب العزت په صورت تکویر کې د اول آیت نه تر 14 آیته پورې فرمایي: اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. الله رب العزت فرمایی کله چې لمر ونغښتلی شي او کله چې ستوري خواره واره شي، کله چې غرونه وخوځولی شي، کله چې د 10 میاشتو بلاربې اوښې په خپل حالت پرېښودلی شي، او کله چې د ځنګلونو ځناوران راغونډ او سره یو ځای کړی شي، او کله چې سمندر لمبه کړی شي، د دنیا اوبه به ټول اور واوري، او کله چې ساګانې له جسدونو سره یو ځای کړی شي، او کله چې له ژوندۍ خښې کړې شوې جلین څخه پوښتنه وشي چې هغه په کومه ګناه وژل شوې ده او ژوندۍ خښه کړې شوې ده چې د مشرکینو دا عادت و، او کله چې عملنامې پرانستلی شي، او کله چې د آسمان پرده بیرته کړی شي، او کله چې دوزخ په جوش راوستلی شي او ګرم شي، او کله چې جنت نږدې راوستلی شي، په هغه وخت کې به هر چا ته څرګنده شي چې له ځان سره یې څه راوړي دي. چې دا حالات وویني نو هر انسان ته به دا څرګنده شي چې ځان سره ما څه راوړي دي. الله رب العزت د هغه ورځ قدرمنو اوریدونکو په موږ او تاسو باندې اسانه کړي. راشئ په دنیا کې نیک عملونه وکړئ، پرېږدئ بد، فحشا پرېږدئ، منکرات پرېږدئ، هغه عملونه چې د الله رب العزت د غضب او د لعنت سبب کیږي هغه پرېږدئ، هغه عملونو ته مخه کړئ چې هغه باندې الله راضي کیږي، هغه باندې د الله رسول راضي کیږي، هغو ته مخه کړئ. په خپل ژوند کې د دې کم وخت نه په استفادې سره خپل ځان نه الله راضي کړئ، د الله پیغمبر راضي کړئ چې هغه سخته را روانه ورځ چې آسمان به په ځمکه پرېوځي، د دنیا اوبه به ټول اورونه واوړي او دا غرونه به ذره ذره شي، الله حضور ته به روان یې، الله به درنه پوښتنه کوي چې الله هغه ورځ در باندې آسانه کړي. د دنیا ژوند کله هم مه غواړه. زما ګرانه وروره، زما خویندو و میندو، په خپل ژوند کې الله د خپل ځان نه راضي کړئ چې الله دا سخته ورځ په موږ باندې آسانه کړي. همدارنګه الله رب العزت په صورت انفطار کې د اول آیت نه تر 5 آیته پورې فرمایي: اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. کله چې آسمان وچوي د قیامت په ورځ باندې 2 څیرې به شي آسمان، او کله چې ستوري خواره واره شي، او کله چې سمندرونه او سینونه وشلیږي، او کله چې قبرونه پرانستلی شي، هغه وخت به هر څوک په خپلو لومبنیو او وروستنیو عملونو وپوهیږي چې ما څه کړي دي په دنیا کې، اوس به الله ته زه څه وایم، هغو اعمالونو باندې به پوهیږي چې د الله د عذاب نه خلاصوي، په هغو عملونو به پوهیږي چې د الله په غضب او په لعنت کې به ګرفتاره کوي. همدارنګه الله رب العزت په صورت انشقاق کې د اول آیت نه تر 5 آیت پورې فرمایي: اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. کله چې آسمان وچوي، ټوټه شي، او د خپل رب امر عملی کړي، او د هغه حق هم دا دی چې د خپل رب امر ومني، الله ورته وایي چې ته څیرې سه، او کله چې ځمکه وغوړولی شي او څه چې په هغې کې دننه دي هغه باندې وغورځوي،
څه په چې ځمکه کې دي هغه ټول به د باندې وغورځوي او تشه به شي او د خپل رب امر به په ځای کړي او له هغې سره همدا ښایي چې د خپل رب امر ومني. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا هغه حدیث دی چې بخاري او مسلم دواړو روایت کړی. راوي د حدیث حضرت سهل بن سعد دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خلک به د قیامت په ورځ حشر کړی شي پر داسې ځمکه چې سپینه به وي، سوروالي ته به مائله وي، همواره به وي چې د هیچا هیڅ اثر به پکې نه وي، هیڅوک به پکې نه ښکاري، د چا څه اثر به په هغه کې نه وي. همدارنګه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله نه روایت کوي. فرمایي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشورون حفاة عراة غرا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. رواه البخاري. حضرت عبدالله ابن عباس د محمد رسول الله نه روایت کوي چې رسول الله وفرمایل تاسو به د قیامت په ورځ پښې لوڅې بربنډه او ناسنته حشر کړی شئ. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیت تلاوت که لکه څنګه مې چې لومړی ځل تاسو پیدا کړي یاست په دوهم ځل به هم د دې اعاده وکړو. لکه څنګه چې په لومړي ځل کې پیدا شوئ هلته لوڅ ځان وی، په ځان کې هم جامې نه وې، په پښو هم څپلۍ نه وې، سنت نه وی. همدارنګه به د الله په حضور کې بیا درېږئ او الله وایي چې موږ د دې کار کوونکي یو. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل تر ټولو لومړی شخص چې هغه ته به جامه او لباس اغوستل کیږي هغه ابراهیم علیه السلام دی. همدارنګه حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو به بربند او لوڅې پښې ناسنته د الله په حضور کې حشر کړی شئ. نو حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې موږ ویل په دغه صورت کې به نارینه او ښځې یو بل ته نه ګوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د قیامت امر له دې څخه زیات سخت دی چې د هغه حالت ورته څه اهمیت ولري. یعنی هر څوک به هلته په خپل غم کې اخته وي، هغه ته به دا فرصت نه وي چې هغه یو بل ته د قیامت په ورځ باندې وګوري. همدارنګه حضرت قتاده رضی الله عنه فرمایي حدثنا انس بن مالک رضی الله عنه ان رجلا قال یا نبی الله يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة قال قتادة بلى وعزة ربنا. رواه البخاري. د انس بن مالک څخه روایت دی چې یو سړي ویلې ای د الله پیغمبره کافر به څرنګه په خپل مخ راپورته او حشر شي. کافر به هلته په خپل مخ باندې حشر کیږي، په خپل مخ به روان وي. نو رسول الله وفرمایل هغه ذات چې په دنیا کې دغه کافر په دوه پښو روان کړی و آیا هغه ذات په دې قادر نه دی چې په آخرت کې هغه په مخ باندې روان کړي؟ نو حضرت قتاده رضی الله عنه فرمایي بلا بلکې زموږ رب په دې باندې قادر دی چې هغه په آخرت کې په خپل مخ باندې روان کړي. همدارنګه حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة 3 أصناف صنفا مشاة وصنفا ركبان وصنفا على وجوههم قيل يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم قال إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك. رواه الترمذي. حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل خلک به په قیامت کې 3 ډلې وي. یوه ډله به پیاده وي،
بله ډله به سپاره وي او بله ډله به په خپلو مخونو روان وي. چا پوښتنه وکړه چې یا رسول الله څرنګه په خپلو مخونو روان وي؟ رسول الله وفرمیل هغه ذات چې هغوی ته یې په پښو باندې د تللو توان ورکړی و نو په دې قادر دی چې هغوی پر مخونو باندې روان کړي، مګر هغوی به په خپلو مخونو هر لوړواړی او اغزي د خپل ځان څخه دفع کوي. دا د کفارو حشر دی په آخرت کې. الله رب العزت دې په موږ باندې آسانه کړي. نو قدرمنو اوریدونکو په نورو خپرونو کې به انشاءالله په دې مسایلو غږیږو.